یو محترم را پوښتنه کړې ده او چې یو زنانه خاوند شهید شي او دا به نکاح ونکړي چې همداسې پاتې شي، نو دا به د قیامت په ورځ باندې چا سره وي که الله پکې جنت ته بوځي. محترمه دې کې د علماو درې اقوال دي. یو قول دا دی چې آخري خاوند سره به وي، چې آخري خاوند دې څوک و. دویم قول دا دی چې دې ته به الله پاک اختیار ورکوي چې چا سره دا مثلا د یوې زنانه دوه درې خاوندان وفات شوي وي، نو الله پاک به اختیار وکړي چې کوم یو د دې خوښ وي هغې سره به دا وي. دریم قول دا دی چې د چا اخلاق ښایسته وي د هغه سره به وي. او چې زنانه صرف یو خاوند ولري او هغه ته وفات شي، او نو دا خو تر څو پورې دې نکاح نه وي کړې، زموږ په عرف کې هم دا دی همه یې خاوند ښځه ګڼل کېږي او د هغه په نوم باندې یادېږي. نو د الله نه امید دی چې دا به د هغه خاوند سره وي کوم خاوند چې د دې وفات شوی وي او دې به د هغې نه وروسته بل چا سره نکاح نه وي کړې. او کومه زنانه چې د خاوند نه مخکې مړه شي، نو هغه خو یقینا د دې خاوند سره به وي، ځکه چې هغه د ده په نکاح کې مړه شوې ده. خو دا خاوند چې مخکې مړ شي او ښځه پاتې شي او عدت نه وروسته بیا مړه شي، نو د الله نه امید دی چې دا به هم د خاوند سره وي په جنت کې انشاءالله.